قال فما خطبكم أيها المرسلون ابراهیم ویل اې د الله استازو تاسو څه وظیفه په مخ کې لرئ؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. وی ویل مونږ د مجرم قوم خواته لګل شوی ته څو چې پر هغه باندې د پخې شوی خټي تیږي وره چې ستاد پروردگار په وړاندې له حد څخه تیری کوونکو لپاره نه کړای شوی دي. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين بیا مونږ هغه ټول خلک چې په هغه سیمه کې مؤمنان راوېستل. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين او هل تمونږ لیو کور نه پرته د مسلمانانو بل هیڅ کور ونه موند. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. لدی ورسته مونږ هلته فقط یو نښانه د هغو خلکو لپاره پریښوده چې له دردناک عذاب څخه ویریږي. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. او ستاسو لپاره نښانه د موسی په قصه کې کله چې مونږ هغه د څرګند دلیل سره فرعون ته ولېږه. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. نو هغه په خپل قوت مغرور تاو شو او ویل دا کوډګر دی یا لیونی دی. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. په پای کې مونږ هغه او د هغه لخرې ونیولې او ټول مو په سمندر کې وغورځول او هغه پړ او ملامت شو. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. او ستاسو لپاره نښانه ده په عادیانو کې کله چې مونږ پر هغو باندې او داسې سپیری یعنی شند کوونکی باد ولېږه چې په هر شي باندې به هغه تیر شو لکه رژېدلې واښه تباه کاوبه. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. او ستاسو لپاره نښانه ده په سمودیانو کې کله چې هغه ته ویل شوی و چې په خپل دغه ژوندانه کې تر یو خاص وخت پورې مزه چرچی وکړي. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. خود دې ویرولو د پاسه هم هغوی د خپل پروردگار د امر نه سرغړاوی وکړ. نو په داسې حال کې چې دوی ورته کاته تندر دوی ونیول یعنی پرانا ورځ. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. بیا نه په هغو کې د پاتېدو واس مجال او نه هغوی خپل ځان ژغورلی شو. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. او له دغو ټولو نه مخکې مونږ د نوح قوم هلاک کړ ځکه چې هغوی فاسقان. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. اسمان مونږ په خپل قدرت سره جوړ کړی دی او مونږ د دې وس لرو. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. زمکه مونږ غوړولې ده او مونږ ډیر ښه غوړونکي یو. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ومونږ د هر شي جوړې پیدا کړې خای چې تاسو له دینه درس واخلئ. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. نور منډه یعنی رجوع کړئ د الله خواته بشک زه تاسو لپاره د هغه له خوا ښکارا خبردار درکوونکی. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. او له الله سره کوم بل معبود منیسئ زه ستاسو لپاره د هغه له خوا ښکارا څرګند خبردار درکوونکی یم. كذلك ما أتى الذين من
قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. همدغسې شوي دي له دوی نه مخکې قومونو ته هم هیڅ پیغمبر داسې نه دی راغلی چې هغوی ورته نوي ویلي چې دا کوډګر دی یا لیونی. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. آیا دوی کافرانو ټولو د پیغمبرانو سره د مخالفت د کولو د پاره په خپلو منځو کې په دې باندې څه تړون کړی دی؟ نه، بلکې دوی ټول سرغړونکي خلک دي. فتول عنهم فما أنت بملوم. نو ای پیغمبره دوی نه مخ واړوه، پر تا هیڅ ملامتي نشته. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. البته نصیحت کوه ځکه چې نصیحت د مؤمنانو لپاره ګټور دی. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما پیریان او انسانان له دې پرته د بل څه کار لپاره نه دي پیدا کړي چې هغوی زما بندګي وکړي. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. زه له هغو نه څه روزي نه غواړم او نه دا غواړم چې هغوی ما ته خواړه راکړي. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله خو په خپله ښه روزي رسان دی د ډېر قوت خاوند او زورور. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. نو کوم کسانو چې ظلم کړی دی دوی ته هم خپله برخه عذاب تیار دی، لکه چې هم دوی په څیر خلکو ته د هغوی خپلې برخې رسیدلې دي. د دې لپاره د دوی له مانه په منډه د عذاب غوښتنه نه کوي. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. په پای کې د کافرانو لپاره تباهي ده په هغه ورځ چې دوی له هغې نه ویرول کیږي. د تور مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 50مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 49 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. قسم دی په تور یعنی غره او په یو داسې پرانستی کتاب باندې چې په نری جلد کې لیکل شوی دی او په ودان کور باندې او په لوړ چت باندې او په څپان د سمندر باندې چې ستا د پروردګار عذاب ارومرو واقع کېدونکی دی چې د هغه څوک دفع کوونکی نشته. هغه به په هغه ورځ واقع شي چې آسمان په اوړېدو راوړېدو خوځېږي او غرونه په چټک تک سره روان شي. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. تباهي ده په هغه ورځ د هغو دروغجن ګڼونکو لپاره چې نن د لوبې په ډول په خپلو دلیلونو جوړونو کې اخته شوي دي. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. په کومه ورځ چې به دوی په ټیلو ټیلو د دوزخ د اور خواته بوتلی شي په هغه وخت کې به دوی ته وویل شي چې دا همغه اور دی چې تاسې ورته د دروغو نسبت کوو. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اوس وخی دا کوډی دی او که تاسې بینایی له لاسه ورکړې ده.
اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. زی اوس په دې دوزخ کې دننه وسوځي، که تاسو صبر وکړئ او که یې ونه کړئ ستاسو لپاره یو شانت ده، تاسو ته هماغه جزا درکول کیږي لکه چې تاسو عمل کوئ. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. پرهیزګاران به هلته په باغونو او نعمتونو کې وي، له هغو شیانو څخه به د خوندونو اخیستونکي وي چې د هغو پروردګار یې هغو ته ورکړي، او د هغو پروردګار به هغوی د دوزخ له عذاب وژغوري. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. هغو ته به وویل شي خورئ او څښئ په خوند سره د خپلو هغو عملونو په بدل کې چې تاسې په دنیا کې کول. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. هغوی به مخامخ په غوړېدلو تختونو باندې تکیه لګولې ناست وي، او موږ به ښایسته سترګې لرونکي حورې هغوی ته واده کړو. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. کوم کسانو چې ایمان راوړای دی او د هغو اولادونه هم د ایمان په کومه درجه کې د هغوی په نقش قدم روان شوي دي، د هغو هغه اولادونه به هم مونږ په جنت کې له هغو سره یو ځای کړو، او د هغو په عملونو کې به هغوی ته څه خساره ونه رسوو. هو هر څوک د خپل کسب په بدل کې ګراو دی. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. مونږ به هغو ته هر راز میوه او غوښه هر څه چې د هغو زړه وغواړي په ښه شان ورکوو. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. هلته به هغوی د شرابو پیالې یو له بله ژر ژر اخلي، چې نه به پکې چټي خبرې کول وي، نه به د عملي، یعنی نه به د ګناه نسبت سره مال وي. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. او د هغو په خدمت کې به هغه هلکان په منډه منډه اوړي چې د همغو لپاره به خاص وي، داسې ښایسته لکه پټ یې ساتل شوي مرغلرې. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. دوی به په خپلو منځو کې یو له بله په دنیا کې د تېرو شوو حالاتو په هکله پوښتنې کوي. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. دا به هم وایي چې موږ پخوا له خپلې کورنۍ سره د عذاب څخه په ویره کې ژوند تېراو. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. په پای کې الله پر موږ فضل وکړ او موږ د سوځونکي عذاب نه وژغورلو. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. مونږ په مخکنی ژوندانه کې له همغه نه دعاوې غوښتلې، هغه پر اختیار سره ډیر لوی احسان کوونکی او مهربان دی. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. نو ای پیغمبره تو ورته نصیحت کوه، د خپل پروردگار په فضل سره خو نه ته کاهن یې نه لیونی. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. دغه خلک وایي چې دا سړی شاعر دی چې موږ د دې په حق کې د بدو ورځو راتلو ته سترګې پلاریو. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين.
دوی ته وایه ښه ده انتظار وکړئ زه هم له تاسې سره انتظار کوونکی یم أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون د دوی عقل دوی ته د همدغسې غلطو خبرو کولو امر کوي او که په حقیقت کې دوی په دښمنۍ کې له حده تیر شوي خلک دي أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون دوی وایي چې دغه سړي دا قرآن په خپله جوړ کړی دی اصلي خبره دا ده چې دوی ایمان راوړل نه غواړي فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين که دوی په خپله دغه وینا کې رښتونی وي نو همدغسې یو کلام دې جوړ کړي او را دې وړي أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون دوی له کوم خالق نه پرته په خپله پیدا شوي دي یا په خپله د خپل ځان هستونکي دي یا ځمکه او اسمانونه دوی پیدا کړي دي اصلي خبره دا ده چې دوی باور نه لري أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون آیا ستاسو د پروردګار خزانې د دوی په اختیار کې دي یا پر هغو باندې د همدوی حکم چلیږي أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين آیا له دوی سره کومه زینه شته چې پر هغې باندې په ختلو سره دوی پاسنۍ نړۍ ته غوږ نیسي له دوی نه چې کوم چا څه اورېدلي وي هغه د کوم ښکاره دلیل راوړي أم له البنات ولكم البنون آیا د الله لپاره لونی دي او ستاسو لپاره زامن دي أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون آیا ته له دوی نه څه اجر غواړي چې دوی په زوره د تاوان تر درانده پیټي لاندې راوستل کیږي أم عندهم الغيب فهم يكتبون آیا له دوی سره د غیبي اسرارو علم دی چې د هغه پر اساس دوی لیکي أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون آیا دوی غواړي کومه دسیسه په کار واچوي که دا خبره وي نو پر هم دوی کافرانو به برعکس د دوی دسیسه د دوی په خلاف راواوړي أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون آیا له الله نه پرته دوی کوم بل معبود لري الله له هغه شرک نه پاک دی چې دغه خلک یې کوي وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم دوی که د اسمان ټوټې هم راغورځېدونکي وویني نو وبه وایي دا وریځې دي چې کوټه کوټه را روانې دي فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون نو ای پیغمبره دوی په خپل حال پرېږده تر دې پورې چې دوی خپل هغه ورځ ته ورشي چې په هغه کې به دوی راوپرځول شي په هغه ورځ چې نه به د دوی خپل کومه دسیسه دوی ته څه په درد وخوري نه به څوک د دوی مرستې ته راشي وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون او د هغې نیټې له راتګ نه مخکې هم د ظالمانو لپاره یو عذاب دی خو له دوی نه زیاتره نه پوهېږي واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ای پیغمبره د خپل پروردګار د فیصلې تر راتګه صبر وکړه ته زموږ تر نظر لاندې ته چې کله پاڅېږې نو د خپل پروردګار د ثنا ستاینې سره د هغه په پاکۍ سره یادونه کوه
د شپې هم د هغه پاکي بیانوه او کله چې ستوري پریوزي په هغه وخت کې هم. د النجم مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 53مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. 2 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. قسم دی په ستوري باندې کله چې هغه پریوت ستاسو ملګری نه بیلارې شوی دی او نه په سرغړاوي سره سم لار پریخي ده. هغه خپل نفسي خواهش نه خبرې نه کوي. ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. دا قرآن خو یو واحده چې پر هغه نازلېږي. برلاس ځواکمن یعنی جبرائیل علیه السلام دته هغه قرآن ښودلی چې د ښکلې څېرې خاوند دی. نو هغه راغی او د لمر خاته پورتنیو آفاقو کې ودرېد. بیا نږدې راغی او پاس ځوړند شو تر دې پورې چې د دوه لیندیو برابر یا له دې نه څه کمه فاصله کې محمد ته نږدې پاتې شو. فأوحى إلى عبده ما أوحى. هله نو هغه د الله بنده ته وحی ورسوله هر وحی چې هغه ته رسیدونکی و. ما كذب الفؤاد ما رأى. سترګو چې څه ولیدل زړه په هغه کې دروغ ګډ نه کړل. افتمارونه على ما يرى. نو آیا تاسو په هغه شی باندې له هغه سره شخړه کوي چې هغه په سترګو ویني؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. بشک چې د یو بل وار هم جبرائیل پر راکته کېدلو لیدلیو د سدرة المنتهى سره هغه ځای چې نږدې ته د مسلمانانو د اوسېدو جنت دی. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. په هغه وخت کې پر سدره باندې غوړېدل هغه څه چې غوړېدل د هغه محمد سترګې ونه ګرځېدلې او نور شیانو ته یې ونه کتل او هغه د خپل پروردګار لوی نښانې ولیدلې. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اوس لګوي تاسو کله د دغه لات او د دغه عزا او د دریم دغه بل بت منات پر حقیقت باندې څه غور کړی دی؟ ألكم الذكر وله الأنثى. آیا زامن ستاسو لپاره دی او لونی د خدای لپاره؟ تلك إذا قسمة ضيزى. دا خو ډیر ناحق او غیر عادلانه ویشل شو. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. په اصل کې دا هیڅ نه دی مګر فقط څو نمونه چې تاسو او تاسو پلار نیکی دي. الله د دوی لپاره کوم سند نه دی نازل کړی. حقیقت دا دی چې خلک د تش وهم او ګمان پیروي کوي او د نفسي غوښتنو مریدان ګرځېدلي دي. په داسې حال کې چې د هغو د پروردګار لخوا هغو ته هدایت راغلی دی. أم للإنسان
انسان چې هر څه وغواړي د هغه لپاره همغه حق دی فلله الآخرة والأولى د دنیا او آخرت مالک خو یوازې الله دی وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى په اسمانونو کې چې څومره پرختي موجود دي د هغو شفاعت هیڅ په کار نشي راتلای تر څو پورې چې الله د یو داسې چا په حق کې د هغه اجازه ورنکړي هغه هم د هغه چا لپاره چې هغه عریضه اوریدل وغواړي او هغه ته خوښ شي إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى خو کوم کسان چې آخرت نه مني هغوی په پرښتو باندې د ښځینه معبودانو نومونه ږدي وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا په داسې حال کې چې له دوی سره د دغه معاملې هیڅ علم نشته دوی تش د ګمان پیروي کوي او ګمان د حق په ځای هیڅ په کار نشي راتلای فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى نو ای پیغمبره څوک چې زمونږ له ذکر نه مخ اړوي او د دنیا له ژوند نه پرته بل هدف نشته هغه پر خپل حال پرېږده د دغو خلکو د علم حد فقط هم دغه دی په دې خبره ستا پروردګار ښه پوهیږي چې د هغه له لارې نه څوک ګمراه شوي دي او څوک پر سمه لاره دي ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى او د ځمکې او اسمانونو مالک هم دا الله دی تر څو الله بدی کوونکو ته د هغو د عمل بدله ورکړي او هغو کسانو ته ښه مکافات ورکړي چې هغوی ښه رویه غوره کړې ده الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى هغه کسان چې له لوی ګناهونو او ښکاره څرګندو ناوړو افعالو څخه ډډه کوي مګر دا چې څه قصور یعنی کوچنی ګناه ترې صادره شي په دې کې شک نشته چې ستاسو پروردګار د بخښنې لمن ډیره پراخه ده هغه پر تاسو له هغه وخت نه ښه پوهیږي چې کله هغه له ځمکې نه تاسو پیدا کړی او کله چې تاسو لا د خپل میندو په ګیډو کې خام ماشومان یعنی د جنین په توګه وي نو د خپل نفس د پاکۍ دعوا مکوي هغه ډیر ښه پوهیږي چې رښتینی پرهیزګار څوک دی أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى ای پیغمبر آیا تا هغه څوک ولید چې د خدای له لارې نه واوښت او په لږ څه ورکړه نور منع شو عنده علم الغيب فهو يرى آیا له هغه سره د غیب او علم دی چې هغه حقیقت ویني أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى
أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى آیا هغه ته د هغو خبرو څه خبر نه دی رسېدلی چې د موسی په صحیفو او د هغه ابراهیم په صحیفو کې ویل شوي دي چې ژمنه یې ادا کړه دا چې هیڅ پیټی اخیستونکی به د بل پیټی وانخلي او دا چې د انسان لپاره هیڅ نشته مګر هغه چې هغه سایه کړی ده او دا چې د هغه د سایه حاصل به ډیر ژر ولیدل شي او د هغه پوره بدله به هغه ته ورکړل شي او دا چې په پای کې ورتک ستا همدا پروردګار ته دی او دا چې همغه تعالی وخندول او همغه وژړول او دا چې همغه مرګ ورکړ او همغه ژوند وباخه او دا چې همغه د نر او ښځې جوړه پیدا کړه لیو څاڅکي یعنی نطفه نه کله چې هغه څه کیږي وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى او دا چې بیا ژوندې کوله هم د همغه پر ذمه ده او دا چې همغه بډای کړه او شتمنی ورکړه او دا چې همغه د شعرا دستوري رب ده او دا چې همغه لمړنۍ عاد هلاک کړ وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى او سمود داسې لمنځه یووړ چې له هغو نه هیڅوک باقي پرې نه ښود او له هغو نه مخکې د نوح قوم تباه کړ ځکه چې همغوی ډیر سخت ظالمان او سرغړونکي خلک والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا او هم د لوط د قوم پر بل مخ اړول شوي ښارونه یې ښکته راوغورځول بیا پر هغو باندې هغه څه خواره کړل چې تاسې پوهیږئ چې څه یې خواره کړل فبأي آلاء ربك تتمارى نو ای مخاطبه د خپل پروردګار په کوم نعمتونو کې به ته شک وکړې هذا نذير من النذر الأولى دا یو ویرونه ده له مخکې راغلي ویرونو څخه أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة راتلونکی ساعت یعنی قیامت را نږدې شوی دی له الله نه پرته څوک د هغه ایسته کوونکی نشته أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون نو آیا همدا هغه خبرې دي چې تاسو پر تعجب ښکاره کوئ خاندئ او ژاړئ نه او په سندرو غږولو سره د هغو مخه نیسئ فاسجدوا لله واعبدوا سر ښکته کړئ د الله په وړاندې او بندګي په ځای راوړئ د القمر مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 450مه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده 55 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم درونکی دی اقتربت الساعة وانشق القمر
د قیامت ساعت را نږدې شو او سپوږمۍ وچاودله، دوه ټوټې شوه. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. خو دغه خلکو حال دا دی چې که هره نښانه وویني مخ اړوي او وایي دا خو روانې کوډې دي. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. دوی هغه یعنی پیغمبر ته هم د دروغ نسبت وکړ او د خپل نفسي غوښتنو پیروي وکړه. هر معامله په پای کې یو عاقبت ته رسیدونکې ده. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. دغه خلکو ته د پخوانیو قومونو هغه حالات مخې ته راغلي دي چې په هغو کې له سرغړاوي نه د رامنع کېدو لپاره د عبرت پوره درس دی او داسې حکمت چې د نصیحت هدف په بشپړه درجه ترسره کوي، خو پر دوی باندې ویرونې اغېزه نه کوي. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. نو ای پیغمبره له دوی نه مخ واړوه، په کومه ورځ چې بلونکی د یو سخت ناوړه شي خواته بلنه ورکړي، خلک به له ټیټو هیبت وهلو سترګو سره له خپلو قبرونو نه په داسې شان راوځي چې ګواکې خواره شوي ملخان دي. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. د بلونکي خواته به منډې وهونکي وي او همغه منکران چې په دنیا کې ترې انکار کوو په هغه وخت کې به ووایي چې دا ورځ خو ډیره سخته ده. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. له دوی نه مخکې د نوح قوم خپل پیغمبر ته د دروغو نسبت کړی دی. هغوی زموږ بنده دروغجن وګاڼه، وی ویل چې دی لیونی دی او هغه ته په ناوړه توګه تور برېښو شو. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. په پای کې هغه خپل پروردګار ته غږ وکړ چې زه مغلوب شوم، اوس تل دوی نه غچ واخله. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. حالانو مون په ډیر راتوی شوي ورخ سره د آسمان دروازې پرانستلې او ځمکه مو څیرې کړه، په چینو مو تبدیله کړه او دا ټولې اوبه د هغه کار تر سره کولو لپاره سره یو ځای شوي چې په تقدیر کې لیکل شوي وو. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. او مونږ نوح د پلنو تختو او پر پړو میخونو لرونکې یوې بیړۍ باندې سپور کړ چې زموږ تر نظر لاندې چلیدله. دا و د هغه چا په خاطر بدله چې د هغه بې قدري شوې وه. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. هغه بیړۍ موږ د عبرت د یوې نښانې په توګه پرېښودله، نو آیا څوک شته نصیحت منونکی؟ فكيف كان عذابي ونذر. وګورئ څنګه و زما عذاب او څنګه و زما د ویرونې پای. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. مونږ دا قرآن د نصیحت لپاره آسانه وسیله ګرځولې ده، نو آیا شته څوک نصیحت منونکی؟ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. عادیانو هم د حق پیام ته د دروغو نسبت وکړ، نو وګورئ چې څنګه و زما عذاب او څنګه و زما د ویرولو عاقبت. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر.
موږ د دوامدار شومتوب لرونکي او ورځ کې سخت طوفاني باد پر هغو ولېږي چې خلک یې پورته کول په داسې شان غورځول لکه چې هغوی له بیخه راویستل شوي د خرماو ونې ډډونه وي. وګورئ چې څنګه و زما عذاب او څنګه و زما د ویره ونې پای. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. من دغه قرآن د نصیحت لپاره آسانه وسیله ګرځولې ده، نو آیا شته څوک نصیحت منونکی؟ كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. سمودیانو هم د حق پیغام راوړونکي تنبیهات دروغ جن کړل او وی ویل یوازې یو سړی چې له همدا موږ څخه دی، آیا موږ اوس په هغه پسې ولاړ شو؟ که موږ د دې پیروي ومنو نو د دې معنا به دا وي چې موږ ګمراه شوي یو او موږ پوهه له لاسه ورکړې ده. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. زموږ په منځ کې فقط همدا یو سړی و چې پر هغه باندې د خدای وحی نازله کړای شوه، نه بلکې دی بې حده دروغجن، خودپسند او په خپل ځان مین تېروتلی دی. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. مون خپل پیغمبر ته وویل سبا دوی ته معلومیږي چې څوک ډېر دروغجن او په خپل ځان غاور او تېروتلی دي. الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. د دوی لپاره د فتنې په توګه وخلیږو. اوس ته ای صالح په صبر سره ګوره چې د دوی څه عاقبت کیږي. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. او دوی ته خبر ورکړه چې اوبه به د دوی او د اوښې ترمنځ ویشلې وي او هر یو به د خپل وار په ورځ اوبو ته راځي. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. په پای کې هغوی خپل سړي ته غږ وکړ او هغه دغه کار پر غاړه واخیست او اوښه یې ووژله. فكيف كان عذابي ونذر. نو وګوره چې څنګه و زما عذاب او څنګه و زما د ویرونې عاقبت. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. من پر هغه باندې فقط یو چیغه راوستله او هغوی لکه د وچو او پامال شو وښو غوندې مات شول. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. من دغه قرآن د نصیحت لپاره آسانه وسیله ګرځولې ده، نو شته څوک نصیحت منونکی؟ كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. د لوط قوم هم ویرونکي تکذیب کړل او موږ پر هغه باندې تیږي ورونکي باد ولېږه. یوازې د لوط کورنۍ له هغه نه خوندي پاتې شوه. موږ په خپل فضل سره د شپې په وروستۍ سهار ته نږدې برخه کې هغوی وژغورل. دغه مکافات موږ هر هغه چاته ورکوو چې شکر ویستونکی وي. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. لوط د خپل قوم خلق زمونږ له نیونې یعنی مؤاخذې څخه وویرول، خو هغوی زمونږ ټولو اخطارونو ته د شک په نظر وکتل، په خبرو یې تیر کړل. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. بیا دوی د خپلو میلمنو له ساتنې څخه د هغه د منع کولو هڅه وکړه. په پای کې موږ د دوی سترګې ړندې کړې چې وڅکي اوس زما عذاب او زما د اخطارونو خوند. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. په سهار سبا کې یو کلک عذاب هغوی ونیول. فذوقوا عذابي ونذر. وڅکي اوس زما د عذاب او زما د اخطارونو خوند.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر موږ دغه قرآن د نصیحت لپاره آسانه وسیله ګرځولې ده، نو آیا شته څوک نصیحت منونکی؟ ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. او فرعونانو ته هم اختارونه راغلي وو، خو هغوی زموږ ټولې نښانې دروغ وګڼلې. په پای کې موږ هغوی داسې ونیول، یعنې مؤاخذه کړل لکه د یو مقتدر برلاسي د نیونې په څیر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ ستاسې یعنې قریشو کافران له هغو خلکو نه بهتره دي؟ آیا په آسماني کتابونو کې ستاسې لپاره څه خلاصون یعنې براءت لیکل شوی دی؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ یا دوی دا وایي چې موږ یوه محکمه ډله یو، خپل ځانونه به وژغورو. سيهزم الجمع ويولون الدبر. ډېر ژر به دغې ډلې ته ماته ورکړی شي او دوی ټول به شاړونکي تښتېدونکي ولیدل شي. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر. بلکې د دوی د فیصلې لپاره د اصلي وعدې نیټه خو قیامت دی او هغه لوی آفت او ډیر سخت ساعت دی. دغه مجرمان په حقیقت کې په غلط فهمۍ کې اخته دي او له عقله بېګانه شوي دي. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. په کومه ورځ چې دوی پړ مخې په اور کې وغورځول شي، په هغه ورځ به دوی ته وویل شي چې اوس وڅکئ د دوزخ د تاو خوند. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. مونږ هر څه له یو تقدیر یعنې اندازې سره پیدا کړي دي او زمونږ حکم فقط یو حکم وي او هغه د سترګې پر پیدلو عملي کیږي. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. مونږ تاسې غوندې ډېر داسې هلاک کړي دي، نو شته څوک نصیحت منونکی؟ وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر. دوی چې څه کړي دي هغه ټول په دفترونو کې درج دي او هر وړه غټه خبره لیکل شوې موجوده ده. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لنا فرمانی نه ډډه کوونکي متقیان به په باوري توګه په باغونو او یالو کې وي د رښتیاني عزت ځای د ډېر مقتدر خدای په وړاندې. د رحمان مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 55مه سوره ده، په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 8 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. رحمان خدای دی چې د دې قرآن ښوونه یې کړې ده. همغه انسان پیدا کړ او دته یې غږېدل ور زده کړل. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. لمر او سپوږمۍ د یو حساب پابند دي او ستوري او بوټي او ونه ټول سجده کوونکي دي. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. اسماني اوچت کړ او د عدالت تله کې خودله. د دې غوښتنه دا ده چې تاسو د عدالت په تله کې خلل ما چوي،
په انصاف سره سم صحیح طول وکړئ او په ترازو کې ډنډې مو وهئ. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. او الله زمکه د ټولو مخلوقاتو لپاره وغوړوله، په هغې کې هر راز زیاتې خوندورې میوې دي. د خرما ونې دي چې میوې پر پوښونو کې نغښتې دي، راز راز غلې دي چې په هغو کې واښه هم وي او دانې هم، او هم د ریحان بوټي شته چې ډېر ښه بوی لري. نو ای پیریانو او انسانانو، تاسې به د خپل پروردګار کوم نعمتونه دروغ وګڼئ؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. انسان لکه دوړي غوندې کړنګي دونکې وچې ورستې شوې خټې څخه پیدا کړ او پیری د اور له شغلې څخه پیدا کړ. نو ای پیریانو او انسانانو، تاسو به د خپل پروردګار د قدرت کوم عجایب دروغ جن کړئ؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. دواړه ختیځونه او دواړه لویدیځونه د ټولو مالک او پروردګار همغه دی. نو ای پیریانو او انسانانو، تاسو به د خپل رب کوم قدرتونه دروغ وګڼئ؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. دو سمندرونه خوشی کړل چې سره یو ځای شي، بیا هم د هغو ترمنځ یو پرده حایله ده چې هغوی ترېنه تجاوز نه کوي. نو ای پیریانو او انسانانو، تاسې به د خپل پروردګار د قدرت کومې نښانې دروغ جنې کړئ؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. له دغه سمندرونو څخه ملغلرې او مرجانونه راوځي. نو ای پیریانو او انسانانو، تاسې به د خپل پروردګار د قدرت کوم کمالونه دروغجن کړئ؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. او دا بیړۍ د همغې دي چې په سمندر کې د دنګو غرونو په څېر لوړې پورته شوي دي. نو ای پیریانو او انسانانو، تاسې به د خپل پروردګار کومې لورینې دروغجنې کړئ؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. هر څه چې پر دغه ځمکې باندې دي فنا کیدونکي دي، او یوازې ستا پروردګار چې د جلال او درناوي خاوند دی پاتې کیدونکی دی. نو ای پیریانو او انسانانو، تاسې به د خپل پروردګار کوم کمالات دروغجن کړئ؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. زمکه او اسمانونو کې چې هر څوک دی ټول خپل اړتیاوې له همغه نه غواړي، هر شیبه هغه په نوي شأن کې دی. نو ای پیریانو او انسانانو، تاسې به د خپل پروردګار کوم غوره صفتونه دروغ وګڼئ؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ای د ځمکې پیټو، د انسانانو او پیریانو ټبرونو، ډېر ژر به ستاسې د کړو په حساب لاس پورې کړو.
بیا به وګورو چې تاسو د خپل پروردګار کومې لورینې دروغ ګڼئ. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اې د پیریانو او انسانانو ډلې که تاسو د ځمکې او اسمانونو له سرحدونو څخه په وتلو تښتېدلی شئ نو وتښتئ، خو نه شئ تښتېدلی. د دې لپاره ډیر قدرت پکار دی. تاسو به د خپل پروردګار کوم قدرتونه دروغ وګڼئ. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. که د تېښتې هڅه وکړئ نو پر تاسو به د اور شغلې او لوګۍ خوشې کړی شي چې تاسو د هغو مقابله ونه کړی شئ. ای پیریانو او انسانانو، تاسو به د خپل پروردګار د کوم قدرتونو انکار وکړئ. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. نو څه به جوړ شي په هغه وخت کې کله چې اسمان وچی وي او د سرې څرمنې غوندې سور شي. ای پیریانو او انسانانو، په هغه وخت کې به تاسو د خپل پروردګار کوم قدرتونه دروغ وګڼئ. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. په هغه ورځ کې به له کوم انسان او له کوم پیرینه د هغه د ګناه د پوښتلو اړتیا نه وي. نو به کتل شي چې تاسو دواړه ډلې د خپل پروردګار له کوم لورینو څخه انکار کوي. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. مجرمان به هلته له خپلو څېرونو وپېژندل شي او هغوی به د وچ ولي له ویښتو او پښو پرانیولو راښکودل شي. په هغه وخت کې به تاسو د خپل پروردګار کوم قدرتونه دروغ وګڼئ. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. په هغه وخت کې به ویل شي دا همغه دوزخ دی چې مجرمانو دروغ وګڼل. د همغه دوزخ او خټېدلو اوبو ترمنځ به هغوی راوړېدونکي وي. نو بیا به تاسو د خپل پروردګار کوم قدرتونه دروغ وګڼئ. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. او د هغه چا لپاره چې د خپل پروردګار حضور ته وړاندې کېدونه ویره لري دوه باغونه دي. تاسو به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ. ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. لشنو خیرات څنګه مال تاسو به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ. فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. په دواړو باغونو کې دوه چینې بهیدونکي. تاسو به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ. فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. په دواړو باغونو کې د هرې میوې ډولونه د خپل پروردګار کوم انعامونه به تاسو دروغ وګڼئ. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان
فبأي آلاء ربكما تكذبان جنتیان به پر داسې فرشونو باندې تکیه کوونکي ناست وي چې د هغو استرونه به د پرلو ورېښم وي او د باغونو څانګې به د میوو له زوره ښکته راکږې شوي وي د خپل پروردګار کوم انعامونه به تاسې دروغ وګڼئ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان د دغو نعمتونو په منځ کې به د حیادارو سترګو خاوندانې ښځې وي چې له دغو جنتیانو مخکې به هغوی کوم انسان یا پیري نه وي مسه کړي د خپل پروردګار کوم نعمتونه به تاسې دروغ وګڼئ كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان داسې ښکلې لکه یاقوت او مرجان د خپل پروردګار کوم نعمتونه به تاسې دروغ وګڼئ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان د نیکی بدله له نیکی پرته بل څه کېدای شي نو ای پیریانو او انسانانو د خپل پروردګار له کومو غوره صفاتونو څخه به تاسې منکر شئ ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان او پر هغو دو باغونو برسیره به دو باغونه نور وي تاسې به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ګڼ سمسور او ښېرازه باغونه تاسې به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان په دواړو باغونو کې دوه چینې د فوارو په شان خوټېدونکې تاسې به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان په هغو کې پریمانه میوې او خرما او یو انار تاسې به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان د دغو نعمتونو په منځ کې د ښه سیرت خاوندانې ښکلې مېرمنې تاسې به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان په خیمو کې ډېره شوې حورې تاسې به د خپل پروردګار کوم نعمتونه دروغ وګڼئ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لدغو جنتیانو څخه مخکې به هیڅکله کوم انسان یا پیری هغوی نه وي مسه کړي تاسې به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان هغوی به پر جنتی شنو غالیو او نفیسو نادرو فرشونو باندې تکیه وهلي ناست وي تاسې به د خپل پروردګار کوم انعامونه دروغ وګڼئ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ډیر برکت درلودونکی دی ستا د جلال او درناوي خاوند پروردګار نوم د الواقعه مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان شپږ 50مه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده
شپږ نوي مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه. کله چې کېدونکې یعنې د قیامت واقعه منځته راشي نو هیڅوک به د هغې د واقع کېدو دروغ ګڼونکی نه وي. خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة. هغه به لاندې باندې کوونکی آفت وي، یعنې یوه ډله به لاندې کړي او بله ډله پورته. ځمکه به په هغه وخت کې یودم وخوځولی شي او غرونه به په داسې شان میده میده کړی شي چې خورا وره دوړه به ترېنه جوړه شي. تاسې به په هغه وخت کې په دریو ډلو ویشل شي. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. د ښي لاس خاوندان او څه ښه دي د ښي لاس خاوندان. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. او د کین لاس خاوندان او څه بد دي د کین لاس خاوندان. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. او د ټولو نه وړاندې خو بیا وړاندې دي همغوی خو خدای ته مقرب خلق دي، له نعمته ډکو جنتونو کې به اوسېږي. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. له ړومبنیو نه به زیاته ډله وي او له وروستنیو نه کمه ډله. على سور موضونة متكئين عليها متقابلين. لزرو څخه ټینګو بدل شو تختونو به تکي وهلي مخامخ سره ناست وي. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. د هغو په مجلسونو کې به همیشني هلکان د بهیدونکي چینې د شرابو له ډکو پیالو سراهیانو او جامونو سره په خدمت کې ګرځي را ګرځي چې د هغو په څښلو سره به نه د هغو سر وګرځي نه به په اعصابو کې خرابي پیدا شي. او د هغو مخې ته به هغوی راز راز خوندورې میوې وړاندې کړي چې کومې خوښې وي غوره یې کړي او د مرغانو غوښې به ورته وړاندې کړي چې د کوم مارغې خوښه وي استعمال یې کړي. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. او د هغو لپاره به د ښایسته سترګو خاوندانې حورې وي داسې ښکلې لکه پټې ساتل شوې مرغلرې. جزاء بما كانوا يعملون. دا هر څه به د هغو عملونو د مکافات په ډول هغو ته ورکړل شي چې هغوی په دنیا کې کول. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هلته به هغوی کومه چټي وینا یا د ګناه خبره وانه اوري پرته له سلام سلام ویلو څخه، یعنی هر خبره چې وي سمه صحیح به وي. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. او د ښي لاس خاوندان څه ښه دي د ښي لاس خاوندان. في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. وی به په بیا غزیو بیرو لاندې باندې یو پر بلې سپرو کېلو
او تر لري پورې خروشو سیورو او په هر وخت بهیدونکو اوبو او په هیڅ کله پایته نه رسیدونکو او بې سپما بې امانه شو پریمانه میوو او په لوړو فرشونو کې به وي. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. د هغو میرمنې به مونږ په ځانګړي ډول بیا له سره پیدا کړو او هغوی به پیغلې وګرځوو د خپلو میړونو عاشقان یو په عمر کې همزولې. دا هر څه د ښي لاس د خاوندانو لپاره دي. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. هغوی به له لومبنیو نه یوه زیاته ډله وي او له وروستنیو نه هم یوه زیاته ډله. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. او د کین لاس خاوندان او د کین لاس د خاوندانو د بدمرغۍ څه پوښتنه. هغوی به د ګرم باد په تپونو او په خوټېدلو اوبو او د ډېر تور لوګي په سیوري کې وي چې نه به سوړ وي نه راحت رسونکی. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. دا به هغه کسان وي چې له دغه عاقبت سره له مخامخ کېدونه مخکې په نعمتونو کې بسیا کړای شوي وو او پر ستره ګناه باندې ټینګار کاوه. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. او ویل به آیا کله چې مونږ خاوري شو او تشهدو کې شو نو بیا به راپاڅول شو او آیا زمونږ هغه پلرونه نیکونه به هم راپاڅول شي چې مخکې تیر شوي دي. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ای پیغمبره دوی ته ووایه په باوري ډول مخکني او وروستني ټول به یوه ورځ ارومرو راغونډ کړای شي چې د هغې نیټه ټاکل شوې ده. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. نو ای ګمراهان او دروغ جنو تاسې د زقوم د ونې خواړه خوړونکي یئ له همغې نه به تاسې خېټې ډکوونکي یئ. فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. او پر هغو د پاسه به خوټېدلي اوبه د جل وهلي اوښ په څېر څښئ. هذا نزلهم يوم الدين. دا د کین لاس د خاوندانو میلمستیا د قیامت په ورځ. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. مونږ تاسې پیدا کړي نو ولې په دې حقیقت یقین نه کوئ؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. تاسې کله غور وکړ دغه نطفه چې تاسې په رحم کې غورځوئ له هغې نه ماشوم تاسې جوړوئ که د هغې جوړونکي موږ یو. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. مونږ ستاسې په منځ کې مرګ مقدر یعنی ټاکلی دی او مونږ له دې نه بېوسې نه یو چې ستاسې بڼې بدلې کړو او په داسې یوه بڼه کې مو پیدا کړو چې تاسې پرې نه پوهېږئ. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. تاسې خو په خپل لومړني پیدایښت باندې پوهېږئ نو ولې پند نه اخلئ؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. آیا تاسې کله غور کړی دی دغه تخم چې تاسې کرئ له دغو نه کښتونه تاسې را زرغونوئ او که د هغو زرغونوونکي موږ یو؟ لو نشاء لجعلناه
فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. که موږ وغواړو نو دغه کښتونه به بوس وګرځو او تاسې به د راز خبرو جوړونکي شئ چې پر موږ باندې خو برعکس تاوان راغی، بلکې زموږ خو بیخي نصیب خوار شوی دی. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. تاسې کله په غړېدلو سترګو کتلی دي دغه اوبه چې تاسې څښئ دا تاسې له وریځو نه راوړولي دي یا د دې وړونکي موږ یو؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. که موږ وغواړو نو دا به سختې ترویې کړو نو ولې شکر نه باسئ؟ أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. کله مو دا فکر کړی دی دغه اور چې تاسې بلوئ د دې ونه تاسې پیدا کړې ده او که د هغې پیدا کوونکي موږ یو؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. موږ هغه د در په زړه کولو وسیله او د اړو کسانو لپاره د ژوند متاع ګرځولې ده. نو ای پیغمبره د خپل عظیم پروردګار نوم په پاکۍ سره یاد کړه. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. نو نه زه د ستورو په ځایونو باندې قسم خورم او که وپوهیږئ نو دا ډیر لوی قسم دی چې دا یو لوړ مقام قرآن دی په یو محفوظ کتاب کې ثبت هغه نه مسح کوي مگر پاک خلق یعنی په اوداسه سره. تنزيل من رب العالمين. دا د عالمانو پروردگار نازل کړی دی. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نو آیا له دغه کلام سره تاسې بې اعتنایي کوئ او په دغه نعمت کې تاسې خپله برخه دا ټاکلې ده چې دروغ یې ګڼئ؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. اوس که تاسې د چا محکوم نه یې او په خپلې دغې انګېرنه کې رښتونی یې نو کله چې د مړه کېدونکي ساه ستوني ته رارسېدلې وي او تاسې په سترګو کتونکي چې هغه مړ کېږي په هغه وخت کې د هغه وتلې ساه ولې بیرته نه راولئ؟ په هغه وخت کې ستاسې په پرتله مونږ هغه ته زیات نږدې یو خو تاسې نه وینئ. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. نو که تاسې ګمان کوئ چې د خپلو کړو له کبله به جزا ونه وینئ ولې خپله ساه بیرته نه راګرځوئ که رښتیا ویونکي یې؟ فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. بیا که هغه مړی د خدای د درګاه د نږدې کسانو څخه وي نو د هغه لپاره راحت غوره روزي او له نعمت نه مالا مال جنت دی. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. او که هغه د ښي لاس له خاوندانو څخه وي نو د هغه هر کله داسې کیږي چې سلام دی تا ته ته د ښي لاس له خاوندانو څخه یې. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
او که هغه له دروغ غنونکو گمراهانو څخه وي نو هغه ته د میلمستیا لپاره خوټېدلی اوبه او دوزخ ته ننوتل دي دا هر څه بیخي حق دي نو ای پیغمبره د خپل لوی پروردگار نوم په پاکۍ سره یاد کړه د الحدید مبارکه سوره چې د قران عظیم شان و 50مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 9 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم د الله پاکي بیان کړی دا هر هغه شی چې په ځمکه او اسمانونو کې دي او هغه بر لاسه د حکمت څښتن دی له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير د ځمکې او اسمانونو د سلطنت مالک هم هغه دی ژوند بخي او مرګ ورکوي او پر هر شي قادر دی هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم مغلوم را هم دی او رسته هم او ښکارا هم دی او پټ هم او هغه د هر شي علم لري هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير مغزات دی چې اسمانونه او ځمکه په شپږو ورځو کې پیدا کړل او بیا پر عرش باندې ځلند شو هغه پر هغه څه باندې پوهیږي چې په ځمکه کې ننوځي او چې له هغې نه راوځي او چې له اسمانه راکوزيږي او چې پر هغه کې خيږي هغه له تاسو سره دی تاسو چې هر چیرته یې تاسو چې هر کار کوي هغه ویني له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور هغه د ځمکې او اسمانونو د پاچاهۍ څښتن دی او ټولې چارې د پریکړې لپاره د همغه لوري ته ورګرځول کیږي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور هغه شپه په ورځ کې او ورځ په شپه کې نه باسي او اند زړونو په پټو رازونو باندې پوهیږي آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير ایمان راوړی پر الله او د هغه پر پیغمبر باندې او لګښت وکړي د خدای په لار کې له هغو شیانو څخه چې پر هغو باندې تاسو واکمن ګرځولې له تاسو نه چې کوم کسان ایمان راوړي او د خدای په لار کې مال ولګوي د هغو لپاره لوی اجر دی وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين پر تاسو باندې څه شوي دي چې پر الله ایمان نه راوړي په داسې حال کې چې پیغمبر تاسو ته پر خپل پروردگار باندې د ایمان راوړلو بلنه درکوي او هغه له تاسو نه ژمنه اخیستې ده که تاسو پر اختیار منونکي یې هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم الله مغه ذات دی چې پر خپل بنده باندې څرګند روښانه آیاتونه نازلوي ترڅو چې تاسو له تیارونو راوباسي رڼا ته مراولي او حقیقت دا دی چې الله پر تاسو ډیر خواخوږی او مهربان دی وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم
من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. او تاسې باندې څه شوي دي چې د الله په لاره کې لګښت نه کوي په داسې حال کې چې د ځمکې او اسمانونو میراث د همدې الله لپاره دی. له تاسې نه چې کوم کسان د مکې له فتح نه وروسته مالي لګښت او جهاد وکړي هغوی هیڅکله له هغو خلکو سره نشي برابرېدی چې هغوی د مکې له فتح نه مخکې مالي لګښت او جهاد کړی دی. د هغو درجه په وروسته وخت کې له مالي لګښت کوونکو او جهاد کوونکو څخه ډیره ستره ده اگر که الله لدی دواړو سره غوره وعده کړی ده. څه چې تاسې کوئ الله ورڅخه خبر دی. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. څوک دی چې الله ته پور ورکړي ښه پور تر څو چې الله هغه ته څو چنده زیات بیرته ورکړي او د هغه لپاره غوره اجر دی. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. په هغه ورځ چې ته به مؤمنان نارینه او مؤمنانې ښځې ووینې چې د هغو رڼا به د هغو په وړاندې او د هغو ښي خواته ځلیدونکي وي. هغو ته به وویل شي چې نن زیری دی ستاسې لپاره جنتونه به وي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیدونکي وي چې هغوی به پکې تل تر تله اوسیږي. همدغه دی ستر بریالیتوب. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. په هغه ورځ به د منافقانو نارینه او ښځو حال دا وي چې مؤمنانو ته به ووایي لږ زموږ خواته وګورئ تر څو چې موږ ستاسې له رڼا نه څه استفاده وکړو. خو هغو ته به وویل شي شاته واوړئ خپله رڼا بل چېرته ولټوئ. بیا به د هغو ترمنځ یو دیواله حایل کړی شي چې په هغه کې به یوه دروازه وي. په هغې دروازه کې دننه به رحمت وي او د باندې عذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. هغوی به مؤمنانو ته نارې وهي او به وایي آیا موږ له تاسې سره نو؟ مؤمنان به ځواب ورکړي هو خو تاسې خپل ځان په خپله په فتنه کې واچو او زموږ د تباهۍ په انتظار کې وي او د خدای په ژمنه کې په شک کې وغورځېدلی او دروغ او هیلو تاسې وغولولی تر دې پورې چې د الله فیصله راغله او تر وروستي وخت پورې هغه غټ غولونکي یعنې شیطان تاسې د الله د لطف او رحمت په باب وغولولی. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. نو نن به نه له تاسې نه څه فدیه قبوله کړای شي او نه له هغو کسانو نه چې هغوی ښکاره څرګند کافر شوي وو. ستاسې استوګنځی دوزخ دی همغه ستاسې کار جوړونکی دی او دا ډېر ناوړه عاقبت دی. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا
ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. آیا د ایمان راوړونکو لپاره لا تر اوسه پورې هغه وخت نه دی راغلی چې د هغو زړونه د الله له ذکر نه نرم شي او د هغه د نازل کړي حق په وړاندې سر ښکته کړي او هغوی د هغو خلکو په څیر نشي چې هغو ته مخکې کتاب ورکړی شوی و بیا چې اوږده موده ورباندې تیره شوه نو د هغو زړونه سخت شول او نن له هغو نه زیاتره فاسقان شوي دي. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. خو په هیږي چې الله زمکه ته د هغې له مرګ وروسته ژوند بخي مونږ نه خاني تاسو ته څرګندې روښانه درښودلې دي ښایي چې تاسو له پوهې نه کار واخلئ. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. لنارینو او ښځو چې کوم کسان خیراتونه ورکوونکي وي او الله ته حسنه پور ورکړای دی هغوی ته به په باوري ډول څو برابره زیات ورکړ شي او د هغو لپاره بهترین اجر دی. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. او کوم کسانو چې پر الله او د هغه پر پیغمبرانو ایمان راوړی دی هغوی د خپل پروردګار په نزد صدیقان یعنی رښتینی کسان او د حق شاهدان دي د هغو لپاره د هغو د کړو اجر او د ایمان رڼا ده او کوم کسان چې کافر شوي دي او زمونږ آیاتونه دروغ ګڼلي دي هغوی دوزخیان دي. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. خو په هیږي چې د دنیا دغه ژوند لدی پرته بل څه نه دی چې یو لوب او ساتيري او ظاهر زیب او سنگار او ساسي په خپل منځو کې او پر بل باندې ویاړېدل او په مال او اولاد کې او پر بل باندې د مخکې کېدل او هڅه کول دي. د دې مثال داسې دی لکه چې یو باران وشو نو په هغه سره درا پیدا کیدونکو نباتاتو په لیدلو سره بزګران خوشاله شول بیا هغه کښت پخېږي او ته ویني چې هغه ژیړ شو بیا هغه بوس ګرځي. د دې برعکس آخرت هغه ځای دی چې هلته کافرانو ته سخت عذاب دی او د الله مغفرت او د هغه رضا د مؤمنانو لپاره د دنیا ژوند غلونې له متاع پرته بل څه نه دی. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وزغلی یو له بل نه د وړاندې کېدو هڅه وکړئ د خپل پروردګار د مغفرت او د هغه جنت خواته چې د هغه پراختیا د آسمانونو او ځمکې په څیر ده چې تیار کړی شوی دی د هغو خلکو لپاره چې پر الله او د هغه پر پیغمبرانو ایمان راوړی وي. دا د الله فضل دی چاته چې غواړي ورکوي او الله د ستر فضل خاوند دی.
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. هیڅ مصیبت داسې نشته چې په ځمکه کې ستاسې پر خپل نفس نازلیږي او موږ هغه له پیدا کولو نه مخکې په یو کتاب کې نه دی لیکلی. دغسې کول د الله لپاره ډیر آسانه کار دی. دا هر څه د دې لپاره دي تر څو چې تاسې ته که هر زیان وي چې پر هغه باندې زړه ماتې نشي او څه چې الله تاسې ته درکړي پر هغه د تکبر کولو دپاره خوشحاله نشي. الله داسې خلک نه خوښوي چې خپل ځان لوی شی ګڼي او ویاړیږي. هغه کسان چې په خپله بخیلي کوي او نور بخیلي کولو ته هڅوي. اوس که څوک مخ اړوي نو الله بې نیازه او ستایل شوی دی. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. من خپل پیغمبران له روښانو څرګندو نښانو او هدایاتو سره ولېږل او له هغو سره مو کتاب او تله نازل کړل تر څو چې خلک پر عادل ولاړ وي او اوسپنه مو راکوزه کړه چې په هغې کې ډېر زور دی او د خلکو لپاره ګټې دي. دا د دې لپاره کړی شوي دي چې الله ته معلومه شي چې څوک د هغه له لیدلو پرته د هغه او د هغه د پیغمبرانو مرسته کوي. بېشکه الله ډېر قوي او برلاسی دی. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. من نوح او ابراهیم ولېږل او د هغو دواړو په زوزات کې مو نبوت او کتاب کېښود. بیا د هغو له اولادینه چا هدایت غوره کړ او زیاتره فاسقان شول. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. له هغو نه وروسته موږ پرلپسې خپل پیغمبران ولېږل او له هغو ټولو وروسته مو عیسی د مریم زوی ولېږه او هغه ته موږ انجیل ورکړ او کوم کسانو چې د هغه پیروي غوره کړه د هغو په زړونو کې موږ خواخوږي او رحم واچو او رهبانیت هغوی په خپله رامنځته کړ. موږ هغه پر هغو باندې نو فرض کړی خو د الله د رضا په لټه کې هغوی په خپله دغه بدعت راویست او بیا د هغه د رعایت چې کوم حق و هغه یې ادا نه کړ. له هغوی نه چې کومو کسانو ایمان راوړی و د هغو اجر موږ هغوی ته ورکړ خو له هغو نه زیاتره کسان فاسقان دي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.
هغو کسانو چې ایمان مو راوړی دی له الله نه وویریږئ او د هغه پر پیغمبر محمد باندې ایمان راوړئ الله به تاسو ته د خپل رحمت دوه چنده برخه درکړي او تاسو ته به هغه نور په برخه کړي چې د هغه پر رڼا کې به تاسو ځئ او تاسو ګناه به دور وبخي الله ډیر بخښونکی او مهربان دی. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. تاسو باید همدغه کړنلاره غوره کړئ تر څو چې اهل کتابو ته څرګند شي چې هغوی د الله فضل اجاره کړی نه دی او دا چې د الله فضل د هغه په خپل لاس کې دی چاته چې خوښه شي ورکوي او هغه د لوی فضل خاوند دی.